بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. قدرمنو کتونکو او اوریدونکو د دیوبندي مسلک حنفي کاروان سټوډیو سوالات جوابات خپرونه کې شارحیم یو ځل بیا تاسو ته ښه راغلاست وایي. خپرونې ته دوام ورکوو او پوښتنه لولو. دوی وایي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زما نوم امجد دی او محترم شیخ محمد قیاس مفکر افغان صاحب ته مې هم سلامونه دی او دا پوښتنه ترې لرمه د حج تعریف څه دی او کله فرض شوی او په چا فرض دی. محترم شیخ محمد قیاس مفکر افغان صاحب تاسې دغه پوښتنه واورېده. په خپرونه کې تاسو ته ښه راغلاست وایو او غواړو چې دا پوښتنه تاسې جواب کړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. شراحیم صاحب الله دې زموږ ستاسو دیني خدمتونه قبول کړي. امجد ورور پوښتنه کړې ده چې د حج تعریف راته بیان کا او تاریخ د فرضیت چې په کله فرض شوی او حج په چا باندې ادا کول فرض دي. نو د اولې خبرې جواب دا دی چې مسلمانانو ورونو د حج تعریف اهل علم داسې بیانوي: قصد موضع مخصوص في وقت مخصوص بشرایط مخصوصه. یعنی دا قصد یو خاص ځای دی چې حرم شریف دی او په خاص وخت کې کیږي او شرایط مخصوصه لري، لکه مثلا کنډلې شوی جامې به لرې کوي، حرم به اچوي. دویمه خبره، تاریخ د فرضیت کله حج فرض شوی په دې باره کې د اهل علم اختلاف نظر خو شته. امام نووي رحمه الله فرمایي چې په شپږم کال د هجرت فرض شوی حج. حافظ ابن قیم رحمه الله فرمایي په لسم کال فرض شوی. خو علامه ماوردي او اکثر علما وایي چې په نهم کال باندې حج فرض شوی. دا آیت کریمه د حج د فرضیت لپاره دلیل دی چې په سوره آل عمران 9 نمبر کې رب العالمین فرمایي: ولله علی الناس حج البيت من استطاع الیه سبیلا ومن کفر فإن الله غنی عن العالمین. یعنی خاص دی ولله الله تعالی د لپاره په خلکو باندې لازم دی حج د بیت الله چې د چا وسوي د لارې او که څوک کفر وکړي په فرضیت حج باندې نو بهشکه الله تعالی چې دی هغه بې پروا دی د ټول مخلوقاتونه. او درېمه خبره ده چې حج په چا باندې فرض دی، یعنی په چا باندې لازمیږي چې حج ادا کړي. د دې لپاره اهل علم یو 15 شرایط لیکلي دي چې دا 15 شرایط پکې نو پاسړي حج لازم دی. اول شرط دا چې دا به مسلمانی په کفار باندې خو حج نه نو اخو الله نه مني. دویم شرط دا دی چې بالغ به نه په نابالغ ماشومان باندې حج نه فرض. دریمه دا چې عاقل به په لیونی باندې حج نه دی فرض. او څلورمه دا چې اصیل انسان به په خا زمانه کې غلامان او غلام مملوک نه سره سنۍ نو په غلامانو حج نه فرض. پنځم شرط دا دی چې دا به صاحب د استطاعت. صاحب د استطاعت چاته ویل شي؟ صاحب د استطاعت ته وی چې هغه یملک زاد و راحله. مطلب دا دی چې یو سړي سره دونه پیسې دي چې هغه حج ته ځي او د سره د خرچې پیسې می او د جاز دغه ټیکټ پیسې مو سره چې لکه هغه انجاني چې څومره د مصرف کیږي هغه پیسې می ور سره او دا رقم د تلو نو وروسته چې د کم بچیانی چې په دې نفقه لازمي چې د غوی د نفقې اندازه پیسې هم ور سره نو چې وسري سره د خرچې پیسې مشته د جاز ټیکټ پیسې مشته او په کور کې دومره خرچه لري چې دا واپس راځي هغه وخت پورې به د کور خرچه پوره بس د قصړې چې دی د صاحب استطاعت وي نو په دې انسان باندې حج کول دا لازم او فرض دي. الله دې موږ د دین په ټولو مسایلو د حج په مسایلو باندې پوهه کړي. آمین ثم آمین. تشکر، مننه محترم شیخ محمد قیاس مفکر افغان صاحب چې تاسې دغه پوښتنه جواب کړه. قدرمنو کتونکو او اوریدونکو د خپرونې وخت پای ته ورسېدو. اوس مو په لوی الله سپارو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.